سلامونه نیکې له احترامات ملګرو په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به یې ژوند ته به تازه وي. د ډېرو ملګرو غوښتنه وه چې تاسو نوی نظم ونه وایئ، نو دغه نوی نظم مې راوړی دی، تر پای راسره واورئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ. په پیج کې څه مسله ده نو ویډیو چې د چا مخې ته هم راځي نو کمنټس وکړئ. نظم دی بیا دې ګوره زندګۍ ته، په مثال په تار روانه نابینا په لار روانه، د خپل کور ورانه کوڅه کې زړه دې نشته دی سینه کې، د انسان خسته جامه کې خیر په شکل کې انساني خفه نشي خو حیواني. د انسان خسته جامه کې خیر په شکل کې انساني خفه نشي خو حیواني. ځان غورځید لوی غره دین اسلام نه ناخبره راته غوږ شه، د زړه سره دې تیرونه را بهر شه، اور لمبونه را بهر شه، تورو شپونه را بهر شه، دې قیسونه را بهر شه، ته یو څو لفظونه واوره، د خپل پلار حقونه واوره. دین اسلام نه ناخبره راته غوږ شه، د زړه سره دې تیرونه را بهر شه، اور لمبونه را بهر شه، تورو شپونه را بهر شه، دې قیسونه را بهر شه، ته یو څو لفظونه واوره، د خپل پلار حقونه واوره. د یوې مور د زړه درمان شه، په مثال لکه باران شه، انسانیت سترګو کې نم شه، د شاعر د خولې صنم شه، وخت په ځان پسې حساب که، یو قلم او یو کتاب که، یارانه ورسره وکه، دوستانه ورسره وکه، ویښ تر نیمو نیمو شپو شه، ځان ملنګ که د کوڅو شه. انسانیت سترګو کې نم شه، د شاعر د خولې صنم شه، وخت په ځان پسې حساب که، یو قلم او یو کتاب که، یارانه ورسره وکه، دوستانه ورسره وکه، ویښ تر نیمو نیمو شپو شه، ځان ملنګ که د کوڅو شه. یاد په یاد ټول قرآن که، هر سړی ځان ته حیران که، دې ښایسته خپلې ځوانۍ ته بیا دې ګوره زندګۍ ته. ویښ تر نیمو نیمو شپو شه، ځان ملنګ که د کوڅو شه، یاد په یاد ټول قرآن که، هر سړی ځان ته حیران که، دې ښایسته خپلې ځوانۍ ته بیا دې ګوره زندګۍ ته. څه پوهېږي ای دیانه غلی کښېنه مسلمانه، څه پوهېږي ای دیانه غلی کښېنه مسلمانه. جوړ که محلونه مسلمانه په جنت کې، تیره که ځواني د پاک الله په عبادت کې، په دې دنیا کې اخره د غریب ولس حقونه، واګداره خو تپوس به درنه کېږي آخرت کې. په دې دنیا کې اخره د غریب ولس حقونه، واګداره خو تپوس به درنه کېږي آخرت کې. د پاک نبي وارث هم درنه خلاص نشو شاعره، ایمان دې والله بیلو دغه لږ غوندې شهرت کې. د پاک نبي وارث هم درنه خلاص نشو شاعره، ایمان دې والله بیلو دغه لږ غوندې شهرت کې. په شعر او په غزل کې به یې څنګه سپنده کوم، چې شوی صفت وي د قرآن په هر صورت کې. په شعر او په غزل کې به یې څنګه صفت نه کوم، چې شوی صفت وي د قرآن په هر صورت کې. دیانه د دې دور د سیاست نه ډډه وکه، که ژوند تیرول غواړي په حیا او په عزت کې. دیانه د دې دور د سیاست نه ډډه وکه، که ژوند تیرول غواړي په حیا او په عزت کې. سترګو مې یاره د غم نم کړی و، ځان مې په ځان کې سم ماتم کړی و، د دې نه نور جهالت څنګه کیدی شي، زنګ مې په لاسو کې قلم کړی و. په هغه وخت سرکاره چرته وې ته، چا چې ګزار په موږ د بم کړی و، د محبت په عدالت کې یاره په ما کې سیاره خپل صنم کړی و. څنګه درته وګوري دیان په مینه، تا یې د کومې قصې غم کړی و.